بله ښځه مې ولیدله چې په دې سینو کې یو سیخ ورکړی شوی دی، په دې یوه سینه کې ورکړی شوی او په دې بله سینه کې د اخوا وتی دی، او د دغې سیخ نه بیا هغه ځوړنده ده، یعنې په جهنم کې د سینو نه ځوړنده او لاندې ورته ور د جهنم بلیږي. څومره تکلیف وي، الله دې فنا راکړي. فاطمه رضی الله تعالی فرمایي بابا دا کومه ښځه وه د دې ګناه څه و؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دا هغه بدبخته ښځه وه چې د خپل خاوند په بستره کې دې خیانت کړی و، د خپل خاوند په بستره کې خیانت کړی و، معنی دا دا زناکاره وه، ځان یې پاک نه و ساتلی، دا د خاوند امانت و دی د هغه سره خیانت کو. دا هغه زنانه وه. وی چې د دې نه ورتېر شوم اخوا یوه درېیمه ښځه وه، وی هغه په جهنم کې د ویښتو نه ځوړنده وه او لاندې ورته اور بلیږي او د دې دا مازغه داسې خوټ کېږي لکه څنګه چې ګرمې اوبه خوټ کېږي، کفرې کې دا مازغه داسې خوټ کېږي. فاطمه رضی الله تعالی فرمایي بابا دا څوک و؟ وی دا هغه زنانه وه چې بازارونو ته به سرتور سر وتله، سر به یې نه پټو، سرتور سر به ګرځېدله او په بازارونو کې الله دې رحم وکړي. تاسو دې ښاریو ته خو وتیږي به که نه، زنانه و د لوپټو نه مو پلرې رخ کړي، یا خو ورسره وینه یا چې ورسره یې په اوږه اچولې، ته به چې دا نارینه دی، دومره په دې ښکاري، ګیشکۍ به روانه ګیشکۍ سر به پې پروت دی، دا خوند کوي. نو دا هغه زنانه وه چې دا به سرتور سر ګرځېدله، خپل سر به یې د نارینهو نه پټاو. فاطمه بچیا چې د دې نه ور واختېدم اخوا یو بله زنانه مې ولیده، بله زنانه مې ولیدله چې هغې د خپې د سینې سره تړلي شوي دي او لاسونه یې د سر سره تړلي شوي، په جهنم کې داسې یو پنډوس کې پروت دی، داسې پرته ده. وی بابا دا څوک و؟ دا څوک و؟ وی فاطمه بچیا دا هغه زنانه وه چې دې به د پلیتۍ نه ځان زر نه پاکو، په حالت د جنابت کې به غسل به پې وخت داسې پلیته به ګرځېدله، یا به په خپله د ماهانه بیماري چې د زنانه کموي د دې نه به ورته پاکي راغلې وه، بیا به یې غسل نه کو، داسې به ګرځېدله. د جنابت نه او د حیض نه به یې زر لامبله، مطلب دا دی چې د مونځ پروا به یې نه کوله. سړی چې مونځ کوي خو پاکي ورته حاصلې که نه، دې به پاکي راغلې وه او ځان به یې نه پاکو، د مونځ پابندي به یې نه کوله. وی چې دې نه ور واختېدم اخوا یو پنځمه زنانه مې ولیده چې سر یې د خنزیر دی او ښکته بدن یې د خر دی، الله دې پناه راکړي. سر یې د خنزیر دی، نور جسم یې د خر دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وی د الله پیغمبره دا څوک وه؟ وی دا هغه زنانه وه چې دې به چغلي ډېره کوله، د یو خبره بل ته وړي او د بل خبره بل ته وړي، چغلي به یې ډېره کوله، غیبت به یې کو او پیغورونه به یې ډېر ورکول. دا مرض د ښځو زیات دی که نه، پیغور، غیبت، چغلي، دا کارونه به یې ډېر کولو. وی چې د دې نه ورتېوره شوم اخوا یو شپږمه ښځه وه چې د هغې سر د سپي جوړ دی او د سپي په شانتې اوازونه وباسي په جهنم کې او دا اور یې په خوله نه ننوځي او ښکته ترې نوځي. وی بابا دا څوک وه؟ وی دا هغه زنانه وه چې دې به زبادنې ډېرې کولې، زبادنې چاله لږ غونته کیسه شی ورکړي سبا پې زبادنې، تا ته خو ما دا شی در کړی و نه، زبادنې به یې ډېرې کولې او حسدګره وه، حسد به یې ډېر کو، ناسودي چې ورته موږ په پښتو کې وایو، او زبادنې به یې ډېرې کولې. غرض مې دا کو چې دې کې یو دا راغلي، یو پکې هغه زنانه وه چې سر